بسم الله الرحمن الرحیم. نن بیدل در شایم زموږ یو شاعر دی، کلاسیک شاعر دی. د بیدل بدبختی دا ده چې نن زموږ په پخوانیو شاعرانو کې چې کوم خلکو موږ ته راپېژندلي دي په تذکرو کې چې دا شاعر دی، د ده نوم سته نه چې دلته مستشرقین له انګریزان راغلي دي هغو راښوولی دي، نه د هغو په کتابو کې د ده نوم سته. نو مطلب داسې ګمنامه شاعر بیا یو دم دیوان پیدا کیږي، بیا یې همیش خلیل صاحب چاپوي په 1950 کې. ښه شاعر دی، خوندور شاعر دی. بله بدبختي یې دا ده چې ژوند یې هم نه ښکاره کیږي. بس د یو شعر زه داسې معلومیږي چې د تیمورشاه باچا په وخت کې ژوندی دی. تیمورشاه باچا زمانه که وګورو نو د 1915 شاوخوا د ده ژوند دی. بس نه یې زوکړه معلومه، نه یې نوم معلوم، نه یې مړینه معلومه. بیدل یې د شاعرۍ تخلص ښکاره کیږي. یو په فارسي کې عبدالقادر بیدل دی چې مرزا عبدالقادر بیدل یې ورته ویل، هغه ډېر مشهوره شاعر دی. نو زموږ دغه شاعر چې دی دا هم ښه مشهوره دی، ښه شاعر دی. چې کله د ده دیوان چاپ سوی دی نو په ښه شاعري یې کړې ده، پوخ شاعر دی. د فن له لارې که د ده دیوان سړی وګوري نو نیمګړتیاوې نه لري، ښه غټ دیوان یې دی، ښه ډېرې غزلې پکښې دي. بس نو چې د اشنغر علاقه د عثمانزی که د دې کلي اوسېدونکی وي هم داسې له ګمانه لرې خبره نه ده. شاعر دی، یو خبره بې کړې وي، د همیش خلیل صاحب وینا ده. او بله کمال یې دا کړی دی چې دی وای په دوران د تیمورشاه کې کج دوران شه، بے گناہ بے تقصیر کړم جانان ډوب. دا ګوره تیمورشاه یې یاد کړي. تیمورشاه چې دی دا له 1186 څخه تر 1209 قمري کاله پورې باچا و. نو دغه زمانه ده، د احمدشاه بابا زوی و تیمورشاه درانی. نو د دغه شاعري چې ده ښه شاعري ده. سپینې ږیرې خوار خسته تر خارو خس کړم، عمر هم د غټ معلومیږي. خپلې مینې خاک کې ستر لکه ککنس کړم. سپینه ږیره نو د غټ عمر علامت وي، چې ږیره سپینه سوه نو د دې دا مطلب دی چې پوخ عمر یې تېر کړی دی. د رستم د غم د ستم رستم د غم په ملک کړم، د ستم رستم د غم په ملک ملک کړم، محرومینه سپینه ږیره کم هلک کړم. یعنی په مینه کې یم خو سپین ږیری، لیکن مینې او جذبې داسې ځوان کړی یم چې کشنایي معلومیږم. دلته په عمر ډېر غټ یم. دا شعرونه یې سته. نو د غټ عمر شاعر ورته ویلی سو دا ګډ له دیوان له شعرونو زه وایو. که چیرې د هر شی معلوم وای نو داسې اټکلونو ته ضرورت هم نه و. نو دا غزل مې په پټن کې د کشمیر په دا سبب دی چې مې اوښکو د غمونو په ګریوان کته. د پټن علاقه ده په کشمیر کې، هلته هم یو غزل لیکلې ده. او دا غزل چې ده د دې دا مطلب دی چې دا سړی خو یا په کشمیر کې اوسي یا کشمیر له تللی دی، شاعر سړی دی، په هغه زمانه کې دا غزل لیکلې ده. نو بس بدبختي هغه ده چې د ټولو کلاسیک شاعرانو په برخه ده ژوند نامعلوم، زوکړه نامعلوم، مړینه نامعلوم، دیوانم دی چا په لاس ورغلی، بیا خوندي نامعلوم. یو وخت په نسل کې په کور کې په خلکو کې یو دا فکر پیدا سي چې یاره دا کتاب د یو چا دی، دونې زوړ دی، نو باید چې چاپ سي هر چاته ورسیږي. نو بختور بیا په دا دی چې دیوان یې ضایع سوی نه دی، دا دونې پڼ دیوان دی. دا که ضایع وای موږ به په بیدل څه خبر نو زموږ د پښتو ښه ورځ دا ده چې موږ د پښتو خپل بیدل لرو او ډېر خوندور شاعر